ځینې پېښې او واقعات د انسان په ژوند کې ډېرې جالبې او حیرانونکي وي او ډېر داسې رازونه په نړۍ کې شتون لري چې ممکن موږ ترې خبر نه یو او په اورېدو یې شاید حق حیران شو. د افضل کلیک یوټیوب چینل دموضوع مخور همدا شیان دي. د دې یوټیوب چینل له طریقه موږ کوشش کوو چې تاسو د نړۍ د داسې شیانو خبر کړو چې ممکن تر اوسه مو پر خپله پښتو ژبه نه وي اورېدلي او نه مو هم لیدلي وي. د دې لپاره موږ د داسې هم شته تر عنوان لاندې د ویډیوګانې یوه سلسله شروع کوو چې تاسو ته به د نړۍ د جالبو او حیرانونکو پیښو په اړه معلومات درکول کیږي. په همدې هیله چې زموږ له ویډیوګانو خوند واخلئ او که غواړئ زموږ څخه ملاتړ وکړئ نو د دې لپاره همدا بس ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ته زور ورکړئ. داسې هم شته. له اووم پوړ څخه لوېدلې بوډۍ باندې څه وشول؟ ټول خلک حیران دي. نیویارک کې یوه بوډۍ میرمن له اووم منزل څخه راولوېده خو دا چې څه پرې وشول ژوندۍ پاتې شوه او که خپل ژوند یې له لاسه ورکړ موږ به یې درته ووایو. د نیویارک په مین هیټن کې یو اوسیدونکي 86 کلنه بوډۍ میرمن باربرا هیلر د یو پلازې په اووم منزل کې اوسېده. هغې یوه ورځ د کور کړکۍ پرانیستې تر څو کور ته یې تازه هوا ننوځي خو هغې چې څنګه له کړکۍ سر راویسته نو له اووم منزل څخه لاندې راولوېده خو په هغې باندې هیڅ هم نه دي شوي او یوازې پر مخ او نور بدن یو څو عادي ټپونه جوړ شوي دي. هغه ځکه ژوندۍ پاتې شوې ده او ستر زیان ورته نه دی رسېدلی چې هغه کله د خپل کور له کړکۍ نه اووم منزله لاندې ځمکې ته ولوېده نو دا وخت په دې ځای کې د ګلونو او شنو بوټو ګېډۍ ایښې وې چې ګېډۍ هم پلاستیکي وې او باربرا هیلر ته یې هیڅ زیان ونه رسوه. تیروتنه او کلیونتوب. جرمنۍ اداکارې پاکستان کې د اوسېدو پریکړه کړې. یو جرمنۍ اداکاره 3 میاشتې مخکې پاکستان ته د پیشن نندارې لپاره تللې وه. نوموړې اوس غواړي چې د تل لپاره پاکستان ته ولاړه شي او خپل ټول ژوند په دغه هیواد کې تیر کړي. جرمنۍ اداکارې ویلي دي چې د پاکستان خلک یې خوښ شوي دي او د دې هیواد هوا، کلتور او ژبه پرې ډېرې ښې لګېدلې دي. د جنګ ورځپاڼې د راپور له مخې جرمنۍ اداکاره او مډله لیلا داستان په پاکستان میینه شوې ده. لیلا داستان وایي چې نوموړی 3 میاشتې مخکې پاکستان ته د یوې پیشنۍ نندارې لپاره تللې وه چې د پاکستان له کلتور نه متاثره شوي او د دې هیواد د خلکو مینې حیرانه کړې ده. په برموډا ټرینګل کې یوه لوېدلې الوتکه 100 کاله وروسته وموندل شوه. برموډا ټرینګل هغه سیمه ده چې له کلونو راهیسې په اړه حیرانونکي خبرې کیږي خو دغه سیمه اوس وخت کې د خلکو د زیاتې توجه وړ ګرځېدلې ده. په برموډا ټرینګل کې ډېرې زیاتې الوتکې د معمولي او غیر معمولي سرعت پر مهال لوېدلې دي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته او په یادو الوتکو کې د مسافرو او پیلوټانو د مرګ برخلیک هم پوره نه دی څرګند. په دغه سیمه کې د زیاتو الوتکو د لوېدلو او نورو پیښو له امله دغه سیمه د شیطان په نوم هم شهرت لري. ویل کېږي چې په 1925 زیږدیز کال کې په نومبر میاشت کې د نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوه الوتکه کوټو پیکسي په برموډا ټرینګل کې ورکه شوې وه. په دغې الوتکې کې 32 تنه مسافر هم سپاره وو. د یادې الوتکې د موندلو په اړه له کلونو راهیسې څېړنې او موندنې روانې وې خو ساینسپوهانو په دې ونه توانېدل چې د یادې الوتکې او په هغه کې د سپرو 32 مسافرو برخلیک معلوم کړي. اوس تازه د څېړونکي یوې ډلې وروسته له 100 کالو څخه د ورکې شوې ویکټو پیکسي الوتکې ځینې ټوټې د برموډا په بحر کې موندلې دي. د فوکس نیوز د راپور له مخې د لرغونپېژندونکو یو بحري ډلې د فلوریډا په سمندر کې د 100 کاله پخوا ورکې شوي امریکایي الوتکې ځینې اوسپنیزې ټوټې موندلې دي. برموډا ټرینګل د نړۍ ګواښونکی او ننګونکی ځای ګڼل کېږي او له کلونو راهیسې په دغه سیمه باندې د الوتکو تګ راتګ هم بند شوی دی. په 2018 زیږدیز کال کې په برېټانیا کې یو ساینسپوه ویلي و چې د برموډا ټرینګل د خطرناکوالي یو ستر لامل په یا ټرینګل کې د یوې ژورې څپې پیدا کېدل هم دي چې په سمندر کې پیدا کیږي او خورا ګواښونکی حالت غوره کوي. د هلک په سر کې ژوندۍ حشره وموندل شوه. د ټولو خلکو سر وخت نه وخت درد کوي او دغه درد وجه هم ځینې ذهني او بدني ناروغي وي خو موږ تاسو ته داسې یو کس درپېژنو چې د سر درد لامل یې ډاکټران هم حیران دریان کړل. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا یو اوسیدونکی څو ورځې مخکې د فوټبال د لوبې پر مهال بېهوشه شو چې ډاکټر ته بیا ولاړ او ډاکټرانو ته یې وویل چې له څو ورځو راهیسې سر درد کاوه او په وروستیو کې دغه درد بیخي شدید شو او د فوټبال په بهیر کې دغه
دغه درد ونه زغملو او بې هوشه شو. ډاکټر د نوموړي MRI معاینات وکړل، خو د معایناتو د معلومېدو نه وروسته د روغتون ټول ډاکټران حیران دریان شول، ځکه چې د دغه هلک په مغزو کې یوه غټه ژوندۍ حشره وه. د ډاکټرانو په وینا هغوی د دغه هلک د معایناتو پایلو ته له کتو سره سم د نوموړي د سر عملیات وکړل او د هغه له مغزو نه یې دغه حشره راویسته، چې له دې سره د ناروغ هلک د سر درد هم ښه شو او عملیات هم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل.